پزړه دی کې کوم ارمان پاتې دا ارمان دی که نه چې دې جومات کې سخت لرګی مصرف شوی په لرګي جوړ شوی دی او دا لرګی رنګ نه لري او بې رنګه دی. اوس موږ د خدای نه دا غواړو هغه خلکو ته د خدای مت ورکړي دا راته رنګ کړه او ښایسته یې کاندي او زموږ د زړه پورې شي او موږ د دعا ډېرې کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو. نن د هسکې مینې ولسوالۍ د غیرخلي جامع مسجد ته ورځم چې د هغې مسجد ډېر پخوانی مؤذن چې د دې جومات ډېر خدمت کړی یو میاشت شوه چې موږ پسې سر په سر ځوابونه کړي دي. اوس ورځم هغه مؤذن ته همغې جومات ته انشاءالله د موږ سره اوسئ پاتې ویډیو به تاسو سره شریکوم. د هسکې مینې مشکلاتو د حل دپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو لکه څنګه مې سره واده وکړه چې د دې جومات ډېر پخوانی مؤذن چې ډېر خدمت یې د الله د کور کړی تقریبا 20 کاله وشو چې دا 10 کاله برابر شو. ما شل ویل دا دی په خپله ولیار دی موږ سره 10 کاله د دې د الله د کور خدمت او دلته اذانونه کړي. تر هغې وخت په دې جومات کې خدمت کړی چې هغې وخت کې چنار ماما دا جومات زما په فکر چې خام و د خټو هغې نه وروسته بیا ورته سپیکرې راوړل شوې. هغې نه وروسته اوس جومات نه الحمدلله په اساسي ډول جوړ دی. لنټر شو سیمټي شو خو چنار ماما تا موږ پسې ځواب کړی و څه وخت مخکې راته چای ویل بیا دی راغلم نږدې نه عزیزانو سره مې واده م کړې وه چې ورځمه څه دپاره تا موږ راغوښتي وو که هغه د زړه وینا دې ته وکړې. نو هغه خو داسې یو کار وکړه نه چې دغه جومات داسې نیمګړی غوندې و رنګ نه پاتې و او دغه بعضې شیان پکې کمزوري و بې خونده و که نه نو زما زړه ناقراره و چې خدای پاکه دا جوړ شوي وی او بیا په دې منځ کې خلک خدای را پیدا کړه او دوی را منډه تله د خدای د رضا لپاره وکړه او اوس موږ د زړه دا غواړي چې دا به هم خدای جنت ته ننه باسي او چې چا مرسته کړي هغه به هم خدای ورننه باسي او موږ به خدای ورسره ملګري کاندي او بس موږ د زړه مراد به وشي او رنګ روغان به وشي او دا یو نیک کار دی. دوستانو دې جومات کې یو ځل مخکې چنار ماما موږ ته ځواب کړی چې په دې جومات کې د اودسونو او د استنجا لپاره ځای نه و د اوبو ذخیره نه وه چې کله موږ هغه ویډیو تاسو سره شریکه کړه یو با احساسه ورور هغه غون مصارف په غاړه واخیست کوم ورور چې هغه دلته استنجا دپاره اودسونو لپاره ځای جوړ کړی الله د نیک صالح بچیان او نیک صالح زامن ورکاندي. چنار ماما اوس ته په زړه دې کې کوم ارمان پاتې دی؟ دا ارمان دی که نه چې دې جومات کې سخت لرګی مصرف شوی په لرګي جوړ شوی دی او دا لرګی رنګ نه لري او بې رنګه دی. اوس موږ د خدای نه دا غواړو هغه خلکو ته د خدای مت ورکړي دا راته رنګ کړه او ښایسته یې کاندي او زموږ د زړه پورې شي او موږ د دعا ډېرې کړو. یعنې کوم ورور چې دغه مصارف په غاړه واخیسته ودوي چې دا جومات یعنې د لرګي نه زیات جوړ شوی موږ یې مینې ورونه هم د موبایل په ښیښو لیدلی شي چې حقیقت سره جومات کې ښه لرګی مصرف شوی ډېر اعلی لرګی پکې مصرف شوی خو رنګ روغن نه پاتې او که رنګ یې ونه شي زه هم چې اوس په هم دا لرګی خراب شوی همدغسې خرابېږي دا چاودېږي که فکر دی دا چاودېږي دا جدا کېږي که رنګ شي دا به پلستر شي د دې به دا چاودونه او دا زخمونه ټول بند شي. نو موږ خدای نه غواړو چې دا راته رنګ شي او خدای پاک حساب ته ورسوي. عزیزانو د چنار ماما خبرې مو اورېدې حقیقت سره جومات د موبایل په ښیښو دننه به ووینئ په جومات باندې غټ مصارف د لرګي شوی ډېر کلونه وشو چې دغه جومات جوړ شوی دی او د جومات رنګ روغن پاتې دی. راځئ د الله کور دی د الله د رضا لپاره د دغې جومات په رنګ روغن کې موږ سره لږ کومک وکړئ چې تر څو دغه جومات د الله کور په رنګ روغن باندې ښایسته شي برابر شي انشاءالله په آینده کې به دغه لرګی د خرابېدل نه موځي. تاسو د الله کور ښایسته کړئ موږ تاسو ته موږ نه عالمان یو نه مفتیان یو انشاءالله د عالمان نه اورېدلی شئ چې الله به ستاسو د دې دنیا او د هغې دنیا دواړه کورونه ښایسته کوي. راځئ په دغې باره کې موږ سره لږ کومک وکړئ دغه غږ واورئ چې کوم ورونو پکې وس نه رسېږي هغه د دغه ویډیو د الله د رضا لپاره د نورو عزیزانو د نورو دوستانو مسلمانانو سره شریکه کړئ چې تر څو د دغې جومات چې کوم مشکل دی دا حل شي انشاءالله
د دغې رنګ روغن په کومک او مرسته باندې به الله جل جلاله تاسو سره کومک او مرسته کا ستاسو کورونه د آخرت به الله ښایسته کوي راځئ کومک او مرسته پکې وکړئ نور مو وخت نه نیسم چېرته چې وایي ښه د ودانه صاحب په لوی الله مو سپارم ژوند د آخرت ته مې سوچ وړی سر نه ګونیما ژوند د آخرت ته مې سوچ وړی سر نه ګونیما ما باندې غالبه د خاوند د دنیاوي مینا ته مې زړه